د بدن اضافي وېښتان مو داسې لرې کړئ. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته د پوره معلوماتو درکولو لپاره دي، نو له موږ سره اوسئ. دوستانو زیاتره کسان داسې دي چې هغوی په بدن باندې اضافي وېښتان ډېر زیات وي او هغوی ترې په ډېر عذاب کې وي، یعنې هغوی ترې په عذاب وي او هغوی دا غواړي چې دا وېښتان یې تل لپاره ختم شي. په بلیډ باندې وهلو سره خو هغه لا اضافه کېږي. دوستانو نن په دې ویډیو کې درته داسې طریقه ښیم چې د تل لپاره به مو دغه اضافي وېښتان ختم شي. خو د دې نه مخکې چې زه تاسو ته دا طریقه وښیم، که چیرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټالۍ نشان هم ووهئ، تر څو همدغسې معلوماتي ویډیوګانې د ټولو نه مخکې تاسو ته در ورسېږي. دوستانو زیاتره نارینه او ښځینه داسې وي چې هغوی غواړي د مخ اضافي وېښتان او د بدن د نورو برخو اضافي وېښتان د تل لپاره ختم کړي، ځکه چې اضافي وېښتان د انسان بدن ښکلا کموي، خصوصا د زنانو په مخ باندې چې اضافي وېښتان وي یا یې د بدن په نورو غړو باندې وي، نو هغه هېڅ خوند نه کوي. یعنې څه ټایم چې خاوند ورسره سیکس کوي هم هغوی ته هم خوند نه ورکوي، ښځینه ته هم خوند نه ورکوي، ځکه هغه هم د ښکلا خوښوونکې وي او غواړي په بدن باندې اضافي وېښتان نه وي. او د نارینه هم زیات دا خواهش وي چې په بدن باندې کوم اضافي وېښتان وي هغه یې د تل لپاره ختم شي، ځکه دا غټ مشکل وي چې په هفته کې یا په میاشت کې یو ځل په بلیډ باندې وهي یا په بل څه باندې ختموي، نو دا غټ مشکل وي او هر سړی غواړي د بدن اضافي وېښتان یې ختم شي. نو د دوستانو د دې لپاره به تاسې داسې وکړئ، تاسې به اصلي د غاښونو کریم او ورسره یو یا دوه لیمو یا نارنج او ورسره دې سره تاسې د وړو سوډا 2 یا 3 چمچې به دا ورسره مکس کړئ او یو یا دوه لیموان او یو چمچ یا 2 چمچې د غاښونو کریم به دا 3 واړه تاسې سره مکس کړئ او لږ څه به ورته اوبه اضافه کړئ. نو دوستانو تاسې به بلیډ راوړئ او خپل د بدن اضافي وېښتان به په هغې باندې لومړی ووهئ او هغې نه بعد به یې په دغه موادو سره مالش کړئ. نو دوستانو دا طریقه تاسې یو میاشت عملي کړئ، نو ستاسې د بدن اضافي وېښتان به د تل لپاره ختم شي. نو دوستانو نن زموږ ویډیو همدې باره کې وه. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو درسره لایک یې کړئ او ملګرو سره هم شریکه کړئ، تر څو هغوی هم د دې ویډیو نه استفاده وکړي.